اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليهم معنى كل معلوم لك إله العالمين. دي ختم شري صابون رحت حضر الشان صومارك مولانا صومارك ورحت وزرقون فلكون وار ورسلي في ذات بركات وار أسرى مستنصف كي باشد ابن الوقت صوفي أي رفيق نيست بردا گفتن از شرطي طريق. دا یو دوه درې بیتونه دي او دا د نن سبق دا هم ډېر ګران دی. په دې کې هم ډېرې یو خاصې دوې نکتې بیان شوي دي. نو خدای وکړي چې تاسو ښه سر په خلاص شي. باشد ابن الوقت صوفي أي رفيق. د دې اولیاء کرامو یو اصطلاح ده په دې تصوف په کتابو کې ډېر ذکر کیږي. تصوف په کتابو کې ډېر بیان راځي. دی وایي چې صوفي یا هغه څو سالک یا هغه څوک چې په ذکرونو باندې اخته وي دا مشایخ مبارکان دا وایي دوه قسمه دي. یو ته ابن الوقت وایي یو ته ابو الوقت وایي. یو دا دی چې ابن الوقت وي. ابن الوقت دا معنا چې دی تابع د وخت وي. تابع د وخت دا معنا چې د انسان وختونه مختلف وي. په انسان باندې مختلف وختونه راځي. کله انسان د دقت په حالت کې وي د قبض په حالت کې وي. کله انسان د خوشحالۍ په حالت کې وي د بس په حالت کې وي. کله په یو انسان باندې یو خاص قسم اسرار الهی راتوي شي. کله بیا په انسان باندې هغه اسرار او دروازې بندي شي. کله یو انسان په ډیرو عجب شانو باندې پوهیږي. کله بیا انسان په ډیرو ساده شانو باندې نه پوهیږي. د سالکینو د ذاکرینو مقامونه تفاوت لري. وختونه مختلف دي تفاوت ډیر لري. خدای تابع د هغه وخت وي. کله کله پر د باندې داسې حال راسي چې دا تقاضا کوي چې دی باید مراقبه ډیر وکړي. کله کله بیا پر د داسې حال راسي چې دا زړه غواړي چې زیارتو ته ډیر راشي. دا زه مثالونه درته د دې پاره چې سم په خلاصو ادي چې کوم مطلب لري دا هغه مطلب موږ باندې نه په هغه باندې په دې نه پوهېږو چې د دې مرامونو او مقامونو او حالات ډیر لوړ دي. نو یو وخت داسې حال راسي چې د هم تقاضا دا وي چې زه زیارتو ته ولاړ شم. یو وخت داسې یو حال او تقاضا راسي چې دی وایي زه پر ځای باندې کښېنم یو خواته لاړ شم. نو بیا دغسې کې یوازې ناست. یو وخت بیا داسې حال او تقاضا راسي چې وایي د هېڅ چا سره ملاقات نه کوم بس هلته یوازې ناست یم او ملاقات مې بند وي. بیا دی دغسې وي بیا ملاقات هم نه چا سره نه کوي. بل وخت بیا داسې وي چې زړه یې غواړي چې د ټولو خلکو سره ووینم هغه بیا راوځي بیا په بازار کې ګرځي. نو حالات د صوفي او د ذاکر مختلف وي او دی هم تابع د هغه حال وي چې هغه حال هر څنګه د زړه کې غوښتنه راغله دی هم هغسې کوي. دغسې صوفي ته ابن الوقت وایي. دغسې صوفي ته په داسې ذاکر کې تغیرات ډیر راځي. یا په بل نامه باندې داسې چاته اصحاب تلوین وایي. اصحاب تلوین دا معنا چې زړه یې رنګ کېږي قسم قسم رنګونه اخلي او د هر رنګ سره دی جلا جلا تغییر کوي. هر ورځ د حال جلا وي. نو دې ته ابن الوقت وایي او دې ته اصحاب تلوین وایي. او یو اصطلاح او یو بل قسم د اولیاء کرام بیا دا دی چې د هغو مقام د دغه خلکو څخه لوړ دی. هغه ته اصحاب التمکین وایي او هغه ته ابو الوقت وایي
یعنی دا معنا چې دی پر د خپل ځان باندې داسې غښتلی دی چې د هم پر د خپل زړه و باطن کې چې د هر غوښتنه راشي او هر حالت راشي دی پر خپل ترتیب باندې روان دی خپل حال ته تغییر نه ورکوي دی پر خپل شکل باندې پر کومه زندگی چې د کول کوم ترتیب چې دی کاوه پر هغه ترتیب باندې که قبض پر راغلی که بس خوشحالي پر راغلی که په زړه کې هر څه غوښتنې خو دی چې کوم شکل باندې د خپل زندگی او عبادت د خدای تعالی شروع کړي په هغه کې د استغیرات نه راولي دغسې اولیاء کرام دي دا کاملین وي دې ته اصحاب التمکین هم وایي او ابو الوقت هم ورته وایي رحمان بابا یو بیت وایي په دې باره کې د دغسې اولیاء په باره کې وایي لکه ونه مستقیم پر خپل مکان یم که خزان را باندې راشي که بهار که خزان را باندې راشي د سالک خزان و بهار څه دی یعنی د سالک خزان و بهار قبض و بس دی چې کله پر د باندې دقت ډېر زور وکړي دقت دا وي چې مطلب دی هلته په خپل ذکرونو باندې نه پوهېږي په خپلو حالاتو باندې نه پوهېږي دې ته د قبض حالت وایي د دقت حالت وایي نو دا د په بل اصطلاح دې ته خزان ویل کېږي او کله چې بیا په انسان په خپلو ذکرونو باندې پوهېږي او نو کې خپل پیشرفت په خپل ځان کې ویني دې ته بیا دی بهار وایي نو وایي که خزان را باندې راشي که بهار زه لکه درخته پر خپل ځای باندې مستقیم ولاړم او هیڅ تغییر ماته نشي راکولی دا د کاملو اولیاء و علامه وي دې ته اصحاب التمکین وایي دا کاملین وي نو یو صوفیان دي صوفي معنا مرید معنا هغه ذاکر چې کمال ته نه رسېدلی دا یوه اصطلاح ده د تصوف د دې علم یوه اصطلاح ده نو اوس دغه اصطلاح ته مولانا صاحب اشاره کوي پرون خو د یو خبره موږ ته اوس وکړه په سبقه کې که ستاسې په یاد وي چې د ول زما او د خپل باطن او د خپل زړه تر مابین یو بحث روان دی زما زړه او باطن راته وایي چې ته د شمس او مرګ ډېر بیان وکړه او زه ورته وایم چې زه بیان نسم کولی زه عاجز یم او زه چې یم د پناه په حالت کې یم زه جوړ نه یم ما پرېږده نو وایي زما د خپل باطن او د خپل زړه سره دا بحث روان دی اوس د هغه بحث یو څه اندازه خبرې لا پاته دي چې دی د خپل ځان سره خبرې کوي د هغه په بیان کې دی دغه بیتونه وایي وایي باشد ابن الوقت صوفي باشد وي ابن الوقت ابن الوقت وي صوفي صوفي مرید او سالک او ذاکر چې کمال ته نه رسېدلی هغه ابن الوقت وي یعنی د وخت تابع وي وخت پر ده باندې حاکم وي وخت چې دی هر کم اړي هغسې اړي ای رفیق ای زما ملګرې نیست پرده دا د زما باطن راته وایي وایي نیست نه دی پرده گفتن سبا ویل از شرط طریق د شرایطو او د آدابو څخه د دې لارې اوس حالت دغه رالی اوس حالت تقاضا غوښتنه دا وسول چې د شمس او مبارک بیان وسو د شمس او مبارک یادونه وسول نو ته به ماته اوس د شمس او مبارک تفصیل کوې بیان به کوې اوس د وخت تقاضا دغه ده نو ای مولانا صاحب ته ماته د شمس بیان وکړه زه ابن الوقت یم زه صوفي یم زه خو د مولانا صاحب د شمس او مبارک مریدانو څخه یم نو زه ابن الوقت یم اوس د وخت غوښتنه دغه ده چې ته به د ده بیان کوې نو ته به ما پرېږدې نه سبا ته به نه پرېږدې صوفی ابن الحال باشد در مثال گرچه هر دو فارغن از ماه و سال صوفی ابن الحال باشد صوفی ابن الحال مرید ابن الحال باشد وي در مثال په مثال کې یعنی دغه مثالونه چې موږ تاسو وایو د دې یو مثال داسې دی چې د ابن الحال دی هر حالت چې پر ده باندې راغلی دی دی د هغه حال زوی دی زوی دا معنا یعنی تابع دی لکه زوی چې د پلار تابع وي دغسې مرید او صوفي دا بیا د حال تابع وي چې پر ده باندې د هر حال غوښتنه راشي نو دی د هغه اتباع کوي د هغه خبره بلي نو اوس حالت دغه رالی چې ته باید د شمس بیان وکړي نو ته باید متابعت وکړي گرچه هر دو فارغن که څوم دواړه فارغ دي از ماه و سال د میاشتې و د کلون څه یعنی د میاشتې و د کال حساب د صوفیانو و د مریدانو سره نه د مرید او د اولیاء کرامو او د سالکینو به دا قانون وي چې دی به
فورا دغه اوسنۍ زمانې ته دغه اوسنۍ زمانې ته به دی متوجي چې زما څه دغه اوسنۍ لحظه غافله نسی او دغه اوسنۍ لحظه دا په غفلت باندې راڅه تېره نسی د سربنه د میاشتې حسابونه نه به د کال حسابونه نه به د آینده حسابونه چې ته د یوه میاشت بعد داسې کوم یو کال داسې کوم که روژه راله بیا به نو داسې عبادتونه وکړم بیا به نو داسې وکړم تر هغه ساعته پورې به په فلان کې شیخ یم دا حسابونه د صوفي سره نه وي دواړه د دې شان څه فارغ دي دی ابن الحال وي چې اوس د صفه د حال ضمانت سره راته وایي د حال د زمانې تابع وي نو ته چې سبا وایې چې سبا ته به زه دا بیان پرېږدم د سبا بیان ته پرېږده اوس د صفه د څه خبر راته کوه تو مگر خود مرد صوفی نیستی نقد را از نیستی خیزد نیستی تو مگر د ازما باطن د ازما ځان د ازما زړه راته وایي وایي ته مگر خود لکه په خپله مرد صوفي لکه ته چې صوفي یعنی مرید نیستی نه داسې معلومیږي لکه ته چې د صوفیانو د مریدانو پر قانون نه روان وایي نقد را از نسیه نقد و پیسو لره از نسیه د پوره څخه خیزت پورته کېږي نیستی چې یو پیسې دې نقد په جیب کې وي یو زره دې په نقد په جیب کې وي یو لک افغانۍ دې نقد په جیب کې وي دا چې ته یې چاته په پور باندې ورکړې او بیا خصوصا په اخره زمانه کې نو د دې څخه خو نیستي پورته کېږي بلا دې نیستي کړلې دا شی نیستي سو که یو پلا هغه سړی نه کړی در که پلا هغه سړي جنجال در سره شروع کړي که پلا هغه سړي نور تاوانونه وکړل که پلا هغه سړي پر بله خوا ولاړي که پلا هغه سړي چا خیانت در سره وکړي نو خو بله ستا څخه پیسې ولاړې نغدې پیسې در سره دي نو چې نغدې پیسې در سره یې پورته یې ولې اچوې معامله چې په نغدو کېږي په پور باندې ولیکئ نقد چې دی نقد را نغدو پیسو لره از نسیه د پوره څخه خیزت پورته کېږي نیستي احتمال د دې شته چې نیستي راشي نو ته چې اوس فل حاله د شمس مبارک بیان اوس موجوده دغه حالت غوښتنه کوي او ته ما نقد ما ته رارسېږي او ته ما ته وایه سبا بیا درته وکړم بلغ بیا درته وکړم پور راسره کوې نو چې پور راسره کوې امکان د دې شته چې ته بیا پورته نه شې پاته نیستي دې شي او هغه بیان دې پاته شي دا د زما باطن و ما ته وایي مولانا صبر گفتمش پوشیده بهتر سر یار خود تو در ضمن حکایت گوش دار گفتم ویل اشوده خپل باطن ته چې پوشیده پټ بهتر د سر یار هغه اسرار د یار یعنی د خپل محبوب او د خپل معشوق او د خپل یار اسرار چې سړی وایي نه باید دا ووایي او که وایي پټ ووایي چې د اغیارو د ناوله د خلکو سر نشي په خلاص خود ته په خپله در ضمن حکایت په بغل کې د یو حکایت د یو قصې ګوشدار غوږ باندې ونیسه اوس چې ما دغه قصه درته را شروع کړې ده چې د زرګر بیان دی او د هغه باچا دی پر منځ مین دی او د باچا د منځ مینه ده او محبت دی دغه بیان چې درته شروع کړی دی دغه په بغل کې ته په خپله سر خلاص کړه چې زه څه درته وایم چې مراد مې ځینې څوک دي نو ته په بغل کې د حکایت پر دې باندې غوږ ونیسه مستقیما نه درته وایم خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران خوشتر بهتر به آن دغه باشد وی که سر دلبران چې اسرار دلبران د معشوقانو گفته آید براسی وویل سي در حدیث دیگران په خبرو کې دیگران د نور خلکو چې د نور خلکو په نور شکلو باندې سړی باید د معشوقانو اسرار چې وایي د معشوقانو خبر چې کوي باید سړی د عام خلکو یا د نور خلکو په خبرو کې پټ وپیچي د دې دپاره چې د هر چا سر په خلاص شي چې یوازې د عاشقانو سر په خلاص شي د بل چا سر نس په خلاص شي دا خو یوه اصطلاح وه د تصوفو چې ما تاسو ته بیان کړم مولانا ثمر کې اشاره راته وکړل اوس یو بله اصطلاح د تصوفو موږ ته بیانوي یو بل مقام دی د تصوفو د هغه بیاناته کوي هغه مقام دا دی هغه اصطلاح دا ده چې د تصوف په کتابونو کې ډیره دا مسله راځي چې سړی چې ذکر کوي په طریقت کې داخل شي او یو
په دې طریقت و په دې ذکر کې بیا دی رواني کمال ته رسیږي. نو اخري د کمالاتو د کومه ځای پورې رسیږي؟ یعنی کوم داسې مقام راځي چې اخر نو دی هغه ځای ته ورسیږي چې هغه نو انتها د مقامونو وي، هغه نو هغه لوی مقام دی، هغه نو هغه د ډېر معتبر مقام وي، هغه نو کوم ځای دی؟ یو سړی د الله جل جلاله عاشق جوړ سي او د الله جل جلاله عاشق چې جوړ سو، نو د الله جل جلاله دیدار خو په دنیا کې نشي کېدلی. نو در کومه ځای پورې امکانات ته جسته چې سړی مخ ته ولاړ شي؟ په دې کې د مشایخو مارکانو یو څه اندازه په دې کې اختلاف شته. دا اختلاف په دې وجه باندې چې هر شیخ چې یو مقام ته رسېدلی دی د په نظر کې چې بیا هغه کوم ځای ورغلی دی نو د هغه مقام بیان کړی دی، بل شیخ مبارک بیا د بل مقام بیان کړی دی، د دوی ته په مقامونو تفاوت لري. اختلافونه په دغه وجه باندې چې د دې مقامونو تفاوت لري. د الله جل جلاله او د بنده در مابین په یو حدیث شریف مبارک هم داسې اشاره شوې ده چې د انسان او د خدای تعالی جو در مابین 80,000 حجاب دي، او په دا 80,000 حجابونو کې د 80,000 حجاب هم د نور دي، نوراني حجابونه دي. ظلماني حجابونه چې ته ایسته کې هغه یو ظلماني حجابونه دي، یو نوراني حجابونه دي. ظلماني حجابونه دې ته وایي چې د یو انسان په باطن کې چې نفس موجود دی، شیطان موجود دی، د نفس خواهشات موجود دي، شهوتونه موجود دي، دغه ټوله چې دي دا د انسان لپاره حجابونه دي، پردې دي. د دغو د لاسه څه انسان ترقي نشي کولی، پیشرفت نشي کولی. هر وخت چې انسان پر خپل ځان باندې غښتلی سو، پر خپل ځان باندې حاکم سو او دغه نفس و د نفس خواهشات و دا شان یې سره لرې کول، نو د ده څه به دغه د تاریک حجابونو ظلماني حجابونه لرې کېږي. هر وخت چې د نفس صفا سو او دغه بشري صفتونه ځینې سو، بیا نو نوراني حجابونه دي، بیا نو یپلا انوار دي، دا انوار چې ایسته سي نور انوار دي، هغه انوار چې ایسته سي بیا نور انوار دي، هغه چې ایسته کېږي بیا نور انوار دي. داسې تر 80,000 حجابه پورې. دا لار ټوله قطع کول غواړي، دا چې ټوله ایسته سي بیا نو انسان ودې ته انسان ته ویل کېږي چې دغه انسان الله جل جلاله ته وصل سو، انسان الله جو ته وصل سو، الله جو ته ورسېدي. چې ورسېدي دغه مقام ته د رسېدلو دې ته څوک وصل عریان وایي. عریان لڅ وصل، لڅ وصل دا معنی چې من هیڅ حجاب نسته، هغه نوراني پردې ټوله لرې سولې. اولیاء کرام مشایخ مبارکان تعبیر په وصل عریان ځینې کوي، یعنی لڅ وصال. لڅ وصال یعنی حجابونه ختم سول، که ظلماني و که نوراني و، نور نو د په مخ کې حجاب نه دی پاته. او بعضې کسان وایي دا امکان نه لري، بعضې مشایخ مبارکان وایي دا امکان نه لري. دا خو د دې خبرې دي. نو موږ تاسو مازه تعبیرات کوو، مازه په خوله باندې خبرې کوو، نور خو نو موږ تاسو په دې شان سره نه خلاصېږي. موږ تاسو ډېر عاجز یو، ولې تر اوسه پورې موږ هغه ظلماني حجابونه ټول راته پاته دي، اتاریک حجابونه هغه ټول راته پاته دي، او هغه ټول زموږ په مخ کې هغه پردې موجودې دي. نو په نوراني حجابو به زموږ څه سر خلاص شي، بیا نو 80,000 حجاب دي، بیا نو هغه قطع کولو دا کده زموږ دپاره موږ خو ډېر عاجز یو. نو وایي گفت مکشوف و برهنا بی غلول، باز گو دفعا مده ای بالفضول. گفت از ما باطن رات ویل چې مکشوف لڅ و برهنا هم لڅ بی غلول بی چمه، باز گو رات وایه دفعا او لیرک زما دفع جواب مده مرا کوه ای بالفضول، ای ساده انسانه، ای هغه څوک چې ته ډېرې خبرې کوې ما جوابوه، ما ته د شمس مبارک د خپل پیر مبارک لڅ بیان وکړه.
د شمس مبارک ما درته وویل چې شمس د پیر مبارک او د پیر مبارک خو دوه شان دي، دوه حالت دي. یو ظاهري حالت دی چې د انسان بدن دی او جسم دی چې دا د غوښو د اډوکو د رګونو د دې څخه جوړ دی. یو بیا د باطن د پیر مبارک دی چې هغه باطن د پیر بیا د خاص معرفت او محبت ته الله جل جلاله دی. نو دلته خو مراد ځینې هغه ظاهري جسم د پیر مبارک نه دی ځینې مراد، هغه د باطني حالت ځینې مراد دی. نو د پیر مبارک بیان عین د الله جل جلاله بیان وي، هغه په دې خاطر چې د باطن خو یوازې د الله جل جلاله په محبت باندې مشغول دی. نو د باطن څه بیان کول د خدای تعالی جو څه بیان کول. نو وای ما ته لڅ او برهنه وایه جواب ونما باز گو اسرار و رمز مرسلین آشکارا به که پنهان سر دین. باز گو راتوه اسرار هغه اسرار و رمز او رمزونه پټ خبره مرسلین هغه د رسولانو هغه څه چې انبیاء علیه السلام ته خدای تعالی جوړ کړی و، هغه اسرار هغه پټ حالات هغه راته وایي. اشکارا بهتر دی که پنهان تر دې چې پټ وي. سر دین اسرار د دین، اسرار د دین چې ښکاره وویل سي ډېره بهتر ده، نه دا چې پټ وي. پرده بردارو برهنه گو که من پرده بردار پردې لرې که او برهنه او لڅ گو وایه که من چې زه مې نه خسپم نه بیدېږم نه با صنم د صنم سره با پیرهن سره د قمیصه. یعنی حجابونه باید نه وي، حجاب او پرده نه وي. لکه د صنم سره د همبستري کې چې حجاب نه وي، نو زه د خپل الله جل جلاله سره حجابونه نه غواړم، نه نوراني حجابونه، بلکې زه هغه انتها د مقامونه غواړم. گفتم عریان شود او در عیان، نی تو مانی نی کنارت نی میان. گفتم ما ورته ویل چې عریان شود چې ته ګوره دونه غټې خبرې کوي او دونه اندازه د حجابونو لرې کول غواړي او هغه پای د مقامونو غواړي، نو که چیرې عریان شود لڅ شي د ټول حجابونه ختم شي او هغه در عین په ښکاره، نی تو مانی نه به ته پاته شي، نی کنارت نه بغل ستا نی میان نه مابین، دا به یو لا پاته نه شي، ځکه د خپل محبوب و معشوق د هغه دونه تیز انوار دي، د هغه د لیدلو د هغه د نږدې کېدلو تاب و توان په تا کې نشته. آرزو می خواه لیک اندازه خواه بر نتابد کوه را یک برگی کاه. آرزو می خواه غواړه لیک اندازه خواه پر خپل اندازه باندې غواړه، غوښتنه کوه مګر په خپل اندازه باندې. بر نتابد طاقت نه لري کوه را غره لره یک برگی کاه، یو برگ د پرور یو بلګ وګوره او غر پر اوږو باندې اخیستل وګوره، دا خو امکان نه لري. نو ته په اندازه باندې د یو کاه یا د یو پرور د خاشې او ته غر غواړې چې په شایه کې، نو د پرور خاشه وګوره، غر په شا کول وګوره. د الله جل جلاله ته داسې مقام ته رسېدل چې حجاب یې هیڅ نه وي او هغه د انسان لپاره هغه په دې دنیا کې خیر ممکنه خبره ده. تا نگردد خون دل جان و جهان لب ببندو دید بردوز این زمان. تا نگرده چې ونه ګرځېږي خون ویني دل جان و جهان، زړه د ټول جهان او زړه د باطن، یعنی چې باطنونه زما باطن او د دې جهان باطن دا ټول په وینو باندې بدل نشي. لب بند شونډان وتړه بندې که و دې د بردو سترګې بندې که این زمان. دا ګوړې بس سکوت وکړه او سترګې پټې که، مراقبه سه، بس منتظر سه، په مراقبې په حالت کې اوسه، د انتظار په حالت کې اوسه. مراقبه دغه ته وایي چې شونډان بند که، سترګې وګنډه او سترګې پټې که او بس د خپل معشوق و دیدار ته و د خپل معشوق و پیس ته منتظر اوسه، دغه ته مراقبه وایي. آفتاب کزوی این عالم فروخت اندکی گربیش تا بعد جمله سوخت. آفتاب هغه لمر کزوی چې دغه څه این عالم فروخت، دغه عالم فروخت روښانه سوی دی، د لمر چې په اسمان کې راختلی دی. اندکی ګربیش تا بعد که یو لږ ډېر وځلیږي، لږ ډېر روښانه سي، جمله سوخت ټول انسان هم وسوځي. دغه لمر اوس څونه ګرمي جوړه کړې، که تر دغه لږ نو کې ډېر سي، د لمر راکښته سي، یا تر دغه نو کې دی تیزوالی زیات وکړي، ټول عالم به وسوځېږي. نو لمر څونه لرې دی زموږ څخه. فتنه و آشوب و خون ریزی مجو
بیش از این از شمس تبریزی مگو فتنه و آشوب هم فتنه و خونریزی او وینې تویول مجو مطلبه بیش از این ډیر درجه از شمس تبریزی د شمس تبریزی سات مگو نور بیان مکو این ندارد آخر از آغاز گو رو تمامی این حکایت باز گو این ندارد آخر دا خبری پای نلري از آغاز بیرته د شروع څخه گو وای هغه د نقل خپل قصه راته شروع کړ رو لاړ څه تمام این حکایت افراد دي حکایت باز ګورت وای دا نقل بیرته پر راته وکړ دا خبرې خو نو اوس مجبوره وم چې درته ومې کړلې ځکه مولانا صاحب مبارک بیان کړی دی بیتونه راغلي دي نو چې اوس پرېږدې در پرېښولو دا بهتره و چې ومې ویل اګر چې په دې خبرو باندې نه زما سر خلاصېږي نه ستاسې سر خلاصېږي نو اش راغلي وې ومې ویل خو دا نور بیتونه ووایي تاسې چې ماښام سبق زده کوئ دا نور ووایاست دا پر دغه ځای باندې پرېږدئ خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه به آن کلیزک اغه ولی کامل چرالی او دا پاچا ورته ویل چې امین زنا جوړه ده او دی هلته بوتې نو هغه طبیب و دې پاچا ته وویل ول زه غواړم چې د دغه نجلۍ څخه یو څو پوښتنې وکړم خو دا پوښتنې زه یوازې کوم چې ته نه یې او زما خبره څوک وانه وري داسې وخت کې زه د دې څه پوښتنه کوم چې هېڅ څوک نه خلوت طلبیدن آن ولی خلوت طلبول د دغه ولی از پادشاه د باچا څخه پاچا ته ویل چې ته ځای خلوت که یعنی دا ځای یوازې که ته ولاړ سه او خپل هغه پیرداران دا ټول ایسته که ما پرېږده چې زه بعضې پټې پوښتنې ځینې وکړم جهت دریافتنې مرض د پاره د پیدا کولو د مرض و رنج د تکلیف انکې زګ د مزه چې د دې مینځ اصلي مرضی او تکلیف چی شي دی د دغه د پیدا کولو د پاره نو هغه ولی ویل چې ما پرېږده چې زه د پښتنه ځم کوم ته ولاړ چون حکیم از این حدیث آگاه شد و از درون هم داستان شاه شد چون حکیم چې حکیم از این حدیث د دې خبرې څخه آگاه شد خبردار شو چې د دې خبرې څخه هغه حکیم او هغه طبیب په دې باندې پوه شو چې د نجلۍ مرض خو بل شی دی و از درون او د باطن څخه هم داستان شاه د باچا شد سو یعنی لکه پاچا چې دا کوشش کاوه زحمت یې کړی چې د نجلۍ جوړه سي دغه حکیم هم متوجه سو او دې ته ډېر تشویق سو چې زه باید دغه نجلۍ علاج وکړم گفت ای شه خلوتی کن خانه را دور کن هم خویش و هم بیگانه را گفت دا حکیم ورته چې ای شه ای پاچا خلوتی یوازې کن که خانه را کور یوازې خونه یوازې که دور لرې کن که هم خویش هم خپل و هم بیگانه را خپل و بیگانه ټوله لرې که کس ندارد گوش در دهلیزها تا بپرسم زین کنیزک چیزها کس ندارد څوک دې نداري ګوش غوږ در دهلیزها په دهلیزو کې دې څوک غوږ نه نیسي تا بپرسم چې زه پوښتنه وکړم زین کنیزک د دغه منځ څخه چیزها د بعضې شیانو د بعضې پوښتنې زه ځینې کوم بعضې معلوماتونه ځینې کوم خانه خالی کرد شاه و شد بیرون تا بخواند بر کنیزک او فسون خانه خالی خونه خالی کرد کړل شاه پاچا و شد سو بیرون د باندې د خپل د باندې وتی خو خالی کړل تا بخواند چې وایي بر کنیزک پر منځ باندې او دغه حکیم فسون خپل منتر و دم و هغه څه شی چې باندې وایي یا تعویذ او څه شی چې ورکی مطلب چې هغه ورکی خانه خالی ماند و یک دیار نی جز طبیب و جز همان بیمار نی خانه خالی من خانه کور خالی پاتسو خانه خالی پاتسول و یک دیار آیو صاحب خانه لانی نو هیڅ څوک اوسیدونکي نو پکښې کې جز طبیب و جز همان بیمار ما شوا د طبیب څخه او دغه ناجور څه بل څوک نه نرمک گفت شهر تو کجاست که علاج رنج و شهر که علاج و رنج هر شهری جداست نرمک په نرم خبر باندې گفت دا حکیم ورته ویل و دا منځ ته و شهر تو کجاست ستا ښار کوم یو دی ته د کوم ښار یې اصلي د کوم ځای په کوم ځای کې پیدا سوې
دا په دې خاطر پوښتنه درڅه کوم کې علاج و رنج چې علاج او هغه ناجوړي هر ښار جدا جلا ده. په هر وطن کې جلا قسم ناجوړي وي او جلا قسم علاجونه وي. د هر وطن هوا د هر وطن اوبه دا تفاوت کی د بل وطن د اوبو د هوا سره او د هر وطن د اوبو د هوا او سره موافق به جلا جلا دواويسته د هغه موافق مریضیسته. نو زه تاسو په دا پوښتنه کوم چې ستاب د ناجوړي د فاره زه د هغه ستا د زیږیدلو د وطن مطابق دوا درکم هغه ستا د فاره شد. وندران شهر از قرابت کیستت خیشی و پیوستگی با چیستت. وندران شهر او پاغه شهر کې از قرابت ستا د قربان څخه کیست څوک دي اتالر خیش و پیوستگی خیشی ستا او خپلوي ستا او پیوستگی ستا با چیز با اتالر یعنی ستا د چا سره پیوستگی و خیشی ستا د چا سره قرابت لري د چا سره خپلوي لري. دست بر نبزش نهاد و یک به یک باز می پرسید از جوره پلک. دست بر نبزش نهاد دا حکیم د جنجلی پر نبز باندې لاس ایښی و. نبز خو پیژنئ دا ځای باندې لاس ایښی و دا لاس یې کتی. زموږ پښتانه ورته نظم وایي د نظم یې وکتی. نظم نه دی نظم خو غلط توری دی. نبز نون بیغ داد نبز یې وکتی. دا زموږ پښتانه یا ښځې ورته نظم وایي د نظم یې وکتی. نظم خو نه دی. اخر نظم هم ښه معنا د نظم یعنی د نظم چې د اوس نظم برابر دی که نه دی د دې دغه معنا کېږي. دغه رګ ته نبض وایي. دغه رګ چې په دغه لاس کې پر دې ځای تېر سوی دی دغه رګ ته نبض وایي. د نبض رګ دا نبض چې دی دا 4 قسمه غورځېده د غورځېده 4 قسمه دي. هر قسم یې جلا جلا معنای ورکي. غورځېده هم بیا په څو شکل دي معلومیږي هم په دغه 4 ګوتو باندې. دغه 4 ګوتې چې پر دغه نبض باندې کښېږدي د هغه د غورځېدو حالات ټول معلومیږي او د دغه غورځېده په د هر ګوته باندې چې د دې پر ایښي حکیمان ایښي د دې څه هغه د باطن د مریضي ټول معلومات کېدای شي چې دغه مریض په ژړې اخته دی یا دا مریض په سودا په مرض اخته دی یا د دې مریض وینه ډېره ده یا د دې مریض قبضیت زیات دی. هر تکلیف چې د په وجود کې وي بیخي هغه دقیق معلومات هغه نبض ورکوي. خو نبض شناس ډېر کم وي. نبض شناسان بیخي کیمیا دي بیخي نادر دي. اوس زمانه کې فقط دغه نه قدر نبض شناسان سته چې مازې دغه معلومات ورته کېږي چې دا قبض دی یا نه دی یا د دې تبه ده یا نه ده یا پر دا سړي باندې دا د ژړې و د وینې د ډېروالي دا معلومات لا چندانې په دې زمانه کې څوک نشي کولی. خو پخوا زمانه کې حکیمان داسې وو چې پر نبض باندې لاس ایښی وای د دې انسان د وجود د هر رګ معلومات ورته کېدی. دغه اندازه معلومات د نبض څخه ترلاسه کوي. په خوا زمانه کې نبض شناسي بیخي ډېره نو دې ته نبض وایي. نظم نور ته وایي. نو دست بر نبضش نهاد لاس پر نبض باندې کښېښوي. لاس پر نبض باندې ایښی دی د دې مریض او یک به یک یو په یو باز مې پرسې بیا پوښتنې کولې از جورې فلک د زمون صد اسمان چې څونه تکلیفونه در باندې تېر سوي دي څه زحمتونه څه ناجوړي و خواري په خوا در باندې راغلي دي چا په زحمت کړی چا وهلې چا تکلیف کړی چا ښکنځل درته کړي. دا د جورې فلک یعنی د زمانې د تکلیفونو د ظلمونو پوښتنې ځینې کولې. چون کسی را خار در پایش خلد پای خود را بر سر زانو نهد. اوس مولانا شاه مبارک دغه نبض د کتلو سره یو بله نکته موږ ته وایي. یو ډېره خاصه نکته راته وایي. وایي چون کسی را خار در پایش خلد. چون کسی را چې یو چا لره خار اغزی در پایش په پښه کې اچته د خلد ننوځي. پای خود را پښې خپلې بر سر زانو نهد پر سر د زنګانه ایښتي. څوک را روان وي په پښه باندې ځوز ننوتي. په پښه چې ځوز ننوتي په دې ځای ځوز ننوځي په دې پښه باندې دا پښه څه پکې نو خو دا پښه خوږېږي به
نو پښه خو سړی لاندې ږدي دا پښه خو داسې ده چې مثال سړی لاس لا نور وړي په مجلس کې آداب دا دي د دې پښې څه لاس نه مشته دا لاس په پښې ته نور دا خو د مجلس آداب دي مګر چې وخت چې اغزی په ننوزي زوس په پښه باندې ننوزي د ستې په دستې چې کور ته راشي د پښه راپورته کې داسې د پر بل زرګانه باندې کښېږدي داسې ورته ګوري داسې کوي چې ته ودرې اغزی چیرې دي چیرې زوز ننوتل دي دا پښه دونه محترمه شي پر دا بل زنګانه باندې سربیره پرته وي نو چون کسی را چې یو چا لره خارې اغزی در پایش په پښه کې اشدده خلد ننوزي پای خود را پښه خپله بر سر زانو پر سر د زنګانه نهادیږي و سر سوزن همی جویت سرش ورنه یابد می کند از لب ترش و سر سوزن د سر څه د ستنې همې جویت طلبوي سرش سر هغه د اغزي بیا نو داسې پسې ګوري چې د اغزی به چیرې نوتلی بیا نو ستن راواخلي بیا په ستن باندې داسې کوي دا ځای وګوره دا ځای وګوره دا ځای نو کې تور مامیږي پر کوم ځای کې وي هغه په دې شکل دی د اغزی پیدا کوي ورنه یا به کینه وکړي کینه کې پیدا پستنم نه کې پیدا میکنات کوي از لب د شونډان څخه ترش لون اشدافشه بیا نو کرا خولې ته رنځدي کې بیا نو کې ناوړه راواخلي بیا هغه ناوړه باندې ځای وي ځای لون کې چلون دي کې بیا هغه معلومیږي چې مثال د زوز په کوم ځای کې نو ګوره په څونه تکلیف پیدا کېږي دا یو زوز په دغه نه تکلیف دی چې پلا د پښه پر دې زنګانه پرته د پښه پر زنګانه پرته هم سړی ستړی بیا چې داسې شونډه نور نږدې کوي ځای لنډوي بیا ستن را اخلي او په ستن باندې هغه زوز پیدا کوي دا دلته ستن نه ایستلي نو دا خو ډېر زور غواړي نو مولانا سامرک وای خار در پا شد چنین دشوار یاب خار در دل چون بود واجه جواب خار در پا شد چې اغزی په پښه ننوتی چنین دشوار یاب په داسې تکلیف باندې پیدا کېږي چې په پښه اغزی ننوتل دی په دغه زحمت پیدا کېږي خار در دل چون بود چې اغزی په زړه ننوتلی وي واجه راکه جواب چې دغه پیدا کول به نو څونه زور د یو سړي په زړه کې چې مریضي پرته وي او زړه یې خوږېږي او زړه یې ناجوړه وي او په زړه یې اغزی ننوتلی وي یا د عشق اغزی یا د محبت اغزی یا د محبت د دنیا اغزی یا د یو نورو فاسدو مرضونو هغه شی چې د انسان په زړه ننوتلی وي نو ما ته جواب راکړه چې دا پیدا کول به څومره زور غواړي د پښې د اغزي پیدا کول دغه په تکلیف دي نو د زړه د اغزي پیدا کول به څومره تکلیفي وي خار دل را گر بدیدی هر خسه دست کی بودی غمان را برکسه خار دل را اغزی د زړه لره گر بدیدی کلی دل هر خسه هر بیکار سلی هر نا اهل نا چل سلی که د زړه اغزی لیدلای نو دست لاس بکی کله بودی وای غمان در برکسه پر شوی نو کله به د انسانان دونه په غمختوي د انسانان دونه په غمختوي خو دغه چې طبيب نشته علاج کوونکی نشته او د خصوصا هغه مرزونه د انسان په فکر او په زړه او په دقت پورې مربوط دي چې ټول انسانان دغه دي نه پستانګ دي زړونه نه جوړ دي د دې علاج څوک نشي کولای دا دونه غمونه په انسانانو مسلط دي د دې وجه چې دا پته اوجه باندې چې انسان چې علاج کوونکی او طبيبان نشته یعنی داسې طبيبان چې د زړه علاج وکړي د بدن طبيبان ستا خو ډاکټران ستا ډاکټر ته واسي اپریشن کولای شي هر کار کولای شي مګر یو سړی چې د زړه نه جوړي فکر خراب وي او دغت ورته پیښ وي د دغت د علاج د فاره د دنیا ډاکټران ته واسي ستا علاج نشي کولای هغه بغیر له اولیاء کرام څخه بل هیڅ نشي کولای کس بزیری دم خر خارین حد خر نداند دفع آن برمی جهد مولانا سمرک داسې ظاهرا د مسخرو خبره کړې ده اما په حقیقت کې ډېر معنادار خبر پکې کېده وای کس بزیر دم خر یو سړی د لکۍ د خره د لکۍ څلاندې خار یو خار نهاد کښېږدي چې یو سړی د خره د لکۍ لاندې اغزی جګ نو خر نه داند دفع آن خر نه پوهېږي دفع آن په لرې کولو دغه برمې جهاد باندې بر نو غورځي خر خوارکۍ نو څه وکړي خو اغزی ستا نو اوس د خلاص نه لري پښه نه لري چې لاس ورته جوړ کړي اغزی ایسته کړي نو خر خو بل شی نشته بر نو غورځي غورځېده ورپاتې
بر جهد وان خار محکم تر زند عاقل باید که خار برکند. نو بر جهد دی غرزي او وان خار هغه اغزی محکم تر زند هغه نور مکه دی چې ارڅ لکې وغورځي هغه نور مغزی ټینګ سي او هغه شجک سي. نو خدای ډیر په عذاب وي. عاقل باید دې کې خار برکنه چې هغه اغزی وکاږي. یو هوښیار سړی په کار دی چې د په مرض باندې پوه سي هغه اغزی لرې کړي. نو دا انسان چې کله ناجوړه وي او په بدن کې داسې ناجوړي و داسې زحمت موجود وي یو هوښیار طبیب ورته په کار دی چې په اصلي ناجوړي سر خلاص شي. او که هوښیار سړی باندې پیدا نه شي خر وي جاهل وي نو جاهل چې هر څه علاج کوي چې هر څه غورځي نور کار خرابوي هغه نور کار خرابوي. خرز بحر دفع خار از سوز درد جفتم انداخت سجا زخم کرد. خر چې دی ز بحر دفع خار د فاره د لري کولو د اغغزي از سوز درد د سوز صداغه درد جفته کې می انداخ ورزولې سجا زخم کرد سل ځای نور زخم کړ. خر چې ارڅ غورځي ارڅ لکی باندې دا ځکه هغه سل ځای نور زخم کیږي. د غورځیده د جوته کې غورځول دا نورم تکلیف ودته زیاتوي. نو بیا عقل طبيب بیا عقل معالج او ناقصه پیر ناقصه شیخ دا د یو مرید د پاره د انسان د پاره داسې توانی دي چې د یو علاج کوي اغسل ځای نور زخم کوي. آن لکد کی دفع خاری او کند حاذقی باید که بر مرکز تند. آن لکد اغلغتی کی کل دفع لري کول خاری د اغزی او د کند کول شي هغه کله دا علاج کول شي. حاذقی ماهر طبیب باید دی که بر مرکز تند چې اصلي مرکز ته متوجه شي چې اصلي خبره څه ده او اغزی په کوم ځای کې. دا د دې لپاره راټول چې انسان چې مرید کیږي باید د کامل پیر مرید شي چې نور نقصان ودته ونه رسي. د یو انسان ذاکر کېدل او هغه ته توجه کول علاج کول اسانه دي. اما که یو چا د یو ناقص او د یو بیکاره پیر سره وخت تیر کړي د هغه علاج ډیر زور غواړي. دا هغه ډیر وختونه پر دغه باندې یوازې لګیږي چې د هغه پخواني پیر چې دغه ناقص پیر چې څونه تاوانونه د ترسولي چې د هغه زخمونو علاج پلا وسی چې هغه پلا جوړ سي. د هغه جوړېدل په ډیر وخت نه کیږي. په دې باندې څوک پوهیږي نه هغه د په زړه کې تاوانونه پیښ کړي دي خدای باندې پوهیږي نه دا چه سر نفخلصیجی. آن حکیم خارچین استاد بود دست میزد جا بجا می آزمود. آن حکیم هغه حکیم طبیب خارچین چې دی اغزی ټولونکی و استاد و دغه ډیر ماهر و. یعنی هغه چې د مریض ته ناست دی د منځ ته چې ناست دی دغه حکیم دی خارچین و اغزی ټولونکی و. یعنی د ظاهری و معنوي مرزونه و د معلومېدل په دې کې دی استاد و. دست میزد لاس واه جا بجا ځای پر ځای می ازمود ازمایلی. یعنی لاس ایښی پر دې ناس باندې دینا لاس باندې دا نبس کتلی د دې لاس نبس کتلی لاس شوی ځای پر ځای باندې خو امتحان یې کاوه. زان کنیزک بر طریق راستان باز می پرسید حال دوستان. زان کنیزک دغه منځ چې بر طریق د راستان پر طریقه د مخلصانو لکه هغه څوک د چا ډیر غمخوري او ډیر مخلصي باز می پرسید دغه څه پوښتنه کول حال دوستان حال دوستان هغه چې دوستانی سوکتی. با حکیم او رازها می گفت پاش از مقام و خواجگان و شهرتاش. با حکیم دا حکیم سره او دا منځي رازها ډیر رازونه می گفت پاش ښکارا خپل رازونه ورته ویل چې زه مطلب پلانکی وخت کې پلانکی شهر کې وم بیا دغه ځای څخه پلانکی شهر ته را انتقال سوم بیا پلانکی سړي رانیولم بیا د پلانکی سړي سره وم دا بیان ټول ورته کول. از مقام د ځایونو څخه خواجگان د خپل باداران څخه شهرتاش د خپل شهرتاشانو څخه یعنی د خپل مشرانو د ټول پوښتنه کول.
سوی قصه گفتنش می داشت گوش، سوی نبض و جستنش می داشت هوش. سوی قصه و گفتنش و طرف ته د قصې ویلو اش د دې منځ می داشت درلودې ګوش غوږ، یعنی د ښه متوجه و د دې پر قصه باندې غوږ نیولی. سوی نبض و طرف ته د نفس و جستنش او غورځېدل د نفس می داشت درلودې هوش فکر یې ټول په دې کې وشته ودرېږي، نبض یې پر سر کم غورځي. دا چې دا بیان کوي قصه کوي نبض یې پر عادي حالت دی او که تغییر کوي. تا که نبض از نامی کی گردد جهان، او بود مقصود جانش در جهان. تا که نبض از نامی کی د چا د نامه څخه گردد ګرځي جهان غورځېدونکی، دا در جهان نه دی گردد جهان. تا که نبض از نامی کی د نامه څخه د چا گردد ګرځي جهان، یعنی جهنده حرکت کننده. بینیم زیر د جمله جهان مصدری معنا ده، جهان یعنی حرکت کوونکی. او بود هغه دی مقصود جانش، مقصود د باطن د دې درجه په دې جهان کې مقصود د روح د دې هم هغه څوک دی چې هغه د چا سره د دې نبض حرکت وکړي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وعلى كل معلوم لك.